سریزه. پیاوړي حکمران الیور ونډل به ویل چې خلک په دریو برخو ویشل سوي دي. لومړۍ برخه هغه کسان دي چې په ژوند کې خپله پیښې رامنځته کوي. دوهمه برخه هغه کسان دي چې یوازې د پیښو سیل کوي. او وروستۍ یا دریمه برخه هغه کسان دي چې کله یې په ژوند کې کومه پیښه رامنځته سي په اړه یې هیڅ فکر نه کوي. په دې کتاب کې موږ پر لومړۍ برخې یعنې هغه کسان چې خپله پیښې رامنځته کوي او همدارنګه مشري په عمل کې څنګه کولی سو عملا مشري وکړو بحث کوو. نن زموږ ټولنه تر بله هر څه مشرۍ ته اړتیا لري. موږ په کورونو، سوداګریزو سازمانونو، خصوصي او عمومي ناستو او په ټوله کې په حکومتي ادارو کې هغې ته اړتیا لرو او دا ضرورت ورځ تر بلې په ډېرېدو دی. په ځانګړې توګه د مشرۍ د مهارتونو په برخه کې څو وکولی سو د یوې روښانه راتلونکي پر لور حرکت وکړو. داسې کسانو ته اړتیا لرو چې بصیرت، زړورتیا او د فرصتونو د رامنځته کولو وړتیا ولري. مشران په دوو برخو ویشل سوي. لومړۍ برخه اجرایوي مشران دي. دا ډله د نورو په مرسته کارونه سرته رسوي. دوهمه برخه بدلون راوستونکي مشران دي. دا ډله مشران ډېر ښه بصیرت لري، د نورو لپاره لار هواروي او هغوی ته انګېزه، روحیه او ځواک وربخښي څو وکولی سي په داسې کارونو لاس پورې کړي چې لا یې نه وي ترسره کړي. نن موږ په سوداګرۍ کې مشرۍ ته ډېره زیاته اړتیا لرو. دا ځکه چې مشران لوړ فکر، ښه تحلیل او همدارنګه له کارکوونکو سره ښه چلند کولی سي. یوازې لارښوونه بسنه نه کوي چې خپلو کارکوونکو ته ووایو پلانکی کار سرته ورسوئ. کارکوونکي تر ډېره بریده مشارکت خوښوي. موږ باید ځانونه له دوی سره په کارونو کې شریک وګڼو. مدیریت هغه څه دی چې په یوه کمپنۍ کې کارکوونکي کار ته هڅوي. ډېری کارکوونکي غواړي د خپل کار په اړه بحث او همدارنګه د خپلو کړنو ثمره ترلاسه کړي. نن ډېری هغو کسانو ته چې د دندې په لټه کې دي دا پوښتنه پیدا کېږي: دا کار زما لپاره څه ګټه لري؟ د مشرۍ لپاره دوه ډېر ښه تعریفونه راوړل سوي چې په سوداګریزو سازمانونو کې ترې استفاده او خورا زیات ارزښت لري. لومړی تعریف: له معمولي کسانو ښه ګټه اخیستنه د یوه ښه مشر ځانګړنه ده. دوهم تعریف: مشري د خلکو ملاتړ ترلاسه کول دي. هغه مشري چې د پیسو او واسطې په زور ترلاسه سوې وي دوام یې ډېر کم دی. یوازې هغه مشري کولی سي دوام وکړي چې د وړتیا پر اساس لاسته راغلی وي او مشران وکولی سي پرته د کومې واسطې خپله تصمیم ونیسي او د خپل کار لوری معلوم کړي. دې ډول مشرۍ ته داوطلبانه مشري وایي چې نن ورځ د نړۍ تر ټولو پیاوړي مشران په ګوته کوي.